السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه دوستانو موجود یم د یوې نوې ویډیو سره. په دغه ویډیو کې به زه تاسو له د موبایل د سیټنګ یو څو آپشن او ډېر مزیدار ټریکس ځینې ښووم. امید لرم چې تاسو به ډېر خوښ شي. ویډیو شروع کوو ټایم ونه ضایع کوم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل دسه سبسکرایب کو. که ویډیو په فیسبوک کې ګوره پیج سره لایک او فالو کو. فرسټ اف آل به تاسو سمپلی راشو خپل سیټنګ آپشن ته. دا باندې چې کلیک وکړئ، هغې نه بعد به تاسو په فرسټ نمبر چې کوم آپشن دی دا به تاسو مکمل سکرول ډاون کو. تاسو ته ښکاري سیسټم. که تاسو په موبایل کې سیسټم آپشن وي خو ډېر مزیداره خبره ده، دا باندې به سمپلی تاسو کلیک واخلو. که پکې نه وي نو تاسو به سمپلی دا هغه تاسو نوټ کو، کوم سپیلنګونه دا نوټ کو او دا بیا خپل سرچ بار تاسو ته بره ښکاري، په دا کې به سرچ کو د کوم سپیلنګ چې کوم آپشن کوم ټریکس دي. سمپلی دا باندې کلیک واخلئ. دلته کې چې کله کلیک واخلئ هغې نه بعد دلته به تاسو تللی شي د ریسیټ آپشن لاندې سیسټم تاسو تللی شي، په دا باندې سمپلی کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو. دا دغه هغه دی کار دی چې د لاندې کوم تاسو تللی شي بیک بټن دی او د منځ کې کوم یو آپشن دی ډیلی سایډ کې، دا آپشن تاسو خپل موبایل کې تاسو تللی شي خپله چینج کېږي هم دی شي تاسو ته. دا تاسو داسې سیټ کولی شو لکه څنګه د آیفون ولې دا بیک د دې سایډ نه بیک کېږي، دا داسې تاسو په ډېر اسان سره جوړولی شو. سمپلی به تاسو دلته کې بره درته ښکاري، په دا باندې به کلیک واخلو. دا آپشن به تاسو بند کو. اوس تاسو تللی شي ګوره ته بټن به اوس مکمل ورک شي. ولې تاسو تللی شي ورک شو د مکمل بټن. اوس دغه سایډ نه به موږ بیک بټن کار کوي. اوس تللی شي بیک شو. دویم چې کوم آپشن دی په هغې کې به تاسو سمپلی بیا خپل موبایل سیټنګ ته راشو. دا باندې چې کلیک کړئ هغې نه بعد به تاسو راکوشو، په دا کې سکرول ډاون به کو. دلته کې لیکلي کیډز موډ، کله دا اکثر له موبایلونو کې نه وي دا آپشن، نو بیا تاسو خپل یو اپلیکیشن په هغه کې پلی سټور نه ډاونلوډ کولی شو. دا شانتې کار به کوي لکه څنګه د کیډ موډ کار کوي. دا به سمپلی تاسو دا چې آن کو، دا کې په اول نمبر چې کوم آپشن دی تاسو به سمپل د لاندې تللی شي آی کیار لو بیټري، دا به سمپل تاسو آن کو مکمل چې دا سیسټم ښه کار کوي. آی کیار مطلب سمپل تاسو پوهېږئ چې سترګو حفاظت پې تاسو کوي، سترګې مو نه خرابوي. دا موبایل چې کله تاسو یوز کوو بیا دا په د لاندې کې داسې آپشن تاسو لیدلی شي سیګنل یوز ډیټا لیمټ، دا تاسو تللی شي. دا به سمپل په دا باندې تاسو کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو. دا دغې لپاره کار کوي چې مطلب تاسو څومره ام بي وغواړئ چې دومره ام بي موبایل استعمال کړي خلک او بس بیا نور کار نه کوي، په خپله اټومیټیکلی کار پرېږدي. دا به تاسو په دا باندې پرېږدو مطلب 30 ام بي 60 ام بي 90 120 دانه چې ته چېرې بس نه استعمالوي ته جوړولی شي خپل لیمټ ولګوه. دا به تاسو سیټ کو. ښه په دویم نمبر چې کوم ټریکس دی په دغه آپشن کې دا نه بیک کېږو. په دا کې به سمپلي تاسو ایپ منیجمنټ باندې کلیک واخلو. په دویم نمبر چې کوم آپشن دی دا باندې کلیک واخلو او دا کې به هغه اپلیکیشن تاسو الاو کو چې تاسو چې مطلب دغه اپلیکیشن نه بغیر ما په موبایل کې چې نور څوک بس ګوتې ونه وهي صرف دا اپلیکیشن استعمالوي، نور اپلیکیشن به نشي استعمالولی. زه سمپلي فیسبوک الاو کوم پکې یو بل اپلیکیشن الاو کو، یوټیوب به پکې سمپلي الاو کو. تاسو ته اوس زه ښوم دا نه به زه سمپلي بیک شم. چې بیک شم د تاسو ته بره لیدی شي کیډ یوز کیډ موډ، دا باندې چې کلیک واخلئ. کلیک نه بعد به دا بس سمپلي کیډ موډ له واوړي. اوس زه پې کلیک واخلم، ما سکرین ریکارډینګ سټارټ کړی، دا سکرین ریکارډینګ بیا اف کېږي خپله، او چې کوم کوډ تاسو په سکرین باندې وي هغه کوډ به بیا غواړي چې کله ته دا کیډ موډ آف کوې او کله بیک بټن مطلب بیک بټن باندې تاسو کلیک واخلو. هلته به 2 ځله کلیک چې واخلئ هلته به تاسو له سمپلي راشي کوډ چې کوم تاسو په سکرین باندې پرېښئ هغه تاسو له سکرین شاټ هم په سایډ کې تاسو له درکړم، دا شانتې بیا شو کېږي. بیا به سمپلي تاسو په بیک بټن باندې 2 ځله کلیک واخلو، کوډ به سمپلي پکې انټر کړو، دا نه به بیک شو. په دریم نمبر چې کوم آپشن دی دا به سمپل تاسو راشو بیا سیټنګ له سیټنګ کې بیا په ډسپلی باندې کلیک سمپلي واخلو. دا باندې کلیک واخلو. په دا کې به تاسو تللی شي لاک سکرین، د اخري نمبر کې کوم دویم نمبر دی دا باندې به سمپلي تاسو کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو. په دا مینس کې چې کوم آپشن دی ایډ ټیکسټ آن لاک سکرین، په دا کې باندې داسې یو نمبر یا داسې یو نامه ایډ کو، پکې نمبر پکې لازمي چې مطلب کوم رشته دار تاسو وي چې مطلب موبایل نه شته پاتې شي نه ورک شي، په سکرین چې څنګه آن کې هغه باندې به تاسو نمبر چې دلته به ولیکو بیا سمپلي په سیو باندې کلیک واخلو. سیو باندې کلیک واخلو دا به سیو شي. چې کله موبایل سکرین تاسو لاک کو څنګه کوډ ځای پرې هغه بره به د نمبر او د نامه شو کېږي چې تاسو کومه نامه او کوم نمبر ورکړئ.
په دغه کې ما تاسو د پیله سیسټم کې کوم آپشن یې وښولې، کوم ټریکس مې وښول، په هغې کې اکثر له دا آپشن چې کوم په سیسټم کې موږ سره موجود و هغه دلته په ډسپلې کې اکثر له موبایلونو کې موجود دي. په دغه ځای کې بیا تاسو چک کولی شو، که په سیسټم کې تاسو سره نه و نو بیا دغه ځای کې به تاسو چک کړو. دا کوم دې سایډ نه چې دا بیگ بټن جوړېږي، دا بیگ بټن ورکېږي، د لاندې کوم آپشن دا ورکېږي، دا په اسانه سره په ډسپلې کې دلته هم تاسو چک کولی شو. دا آی کیر دلته کوم دی دا آپشن، دا به سمپلی تاسو آن کو، دا آف دی، دا به سمپلی تاسو آن. څلورم نمبر چې کوم آپشن دی تاسو به سمپلی راشو سیټنګ، او سیټنګ کې به تاسو وګورئ مای فون آپشن، که تاسو په موبایل کې موجود وي خو ډېره ښه ده، که نه موجود دا اکثر له ګوره زه تر اوسه نه یم چې دا اکثر له کوم آپشن ما تاسو له وویل چې یاره دا په اکثر موبایلونو کې نه وي. بیا دغې وجې نه ته یم چې یاره بیا خلک یې چې یاره دا تو ویډیو فیک تو دا درویغ دي، دا داسې دي، نو خبره بیا خلک ډېر پسې کوي. نو خامخا ځینې موبایلونو کې دا آپشن نه وي. دا اوس چې کوم موبایل ما سره انفینکس دی، انفینکس موبایل کې په 100% کې دا آپشن ټولې موجودې وي. صحیح ده، تاسو به سمپلي په مای فون آپشن باندې کلیک واخلو، دا باندې کلیک واخلو، دا کې به اخري سکرول ډاون کړو، لاندې به اخري سر ته راشو، دلته کې تاسو ته لیدلی شي ایمرجنسي انفارمیشن. دا ډېر اهم انفارمیشن دی، دا هر چا ته پکار دی چې دا خپل موبایل کې ایډ کړي دا انفارمیشن. ښه دا به سمپل تاسو راشو، دا کې چې کلیک واخلئ په دا باندې دا تاسو ته فرست نمبر شو کېږي نیم، په دویم نمبر کې ایډریس، او په دریم نمبر کې بلډ ټایپ. دا چې کوم بلډ ګروپ وي تاسو هغه پکې ایډ کولی شو، الرجي چې شنه الرجي وي، کوم میډیسن تاسو استعمالوئ دا هغه تاسو ټول پکې ایډ کولی شو. په دا اخري کوم آپشن دی ایډ کانټیکټ، دا هم ډېر ضروري آپشن دی چې کله تاسو موبایل باندې کوډ وي هغه تاسو له زه سایډ کې زه سکرین شاټ هم درکړم، نو بیا به دلته لاندې سایډ کې تاسو ته لیدی چې څنګه کوډ پر کولوئ، په دا لاندې سایډ کې تاسو ته لیدی شي په دا کې ایمرجنسي ورکړي. ایمرجنسي باندې څنګه کلیک واخلئ هغه نه بعد به دلته تاسو دا کنټیکټ شو کېږي چې کوم نمبر ټاپ کې ورکړي وي، خپلو رشته دارو نمبر یا خپل برادر یا ورور دا هر چا والا نمبر پکې تاسو سیټ کو ایډ کو پې هغه ته به بیا ډایرکټ تاسو موبایل نه کال کولی شي خلک. کوډ چې پی مطلب بیا خو څوک د کال نشي کولی، او چې دا تاسو پکې ایډ کړي بیا به خلک ته کال کولی شي. تاسو موبایل نه که لاک هم وي څه مسله به نه کوي، دا هر چا ته پکار دی چې دا پکې ایډ کړي. دغه وه د نن ورځې ویډیو، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو سره لایک کو، د نورو ملګرو سره هم شیر کو. ملویږو په بله ویډیو کې، تر هغه وخته پورې ځان ډېر خیال ساتو. د الله په امان.